د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي افغانستان کې جګړه درېدلې خو سوله نه ده راغلې. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپلې تازه غږیزې وینا کې چې د هغه په فیسبوک کې خپره شوې د افغانستان د اوسني وضعیت د حل لپاره د ملي خبرو او بحث په پیلېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی غني چې اوس په اماراتو کې دی، هغه په خپلو خبرو کې وویل چې هغه افغانان باید یو بل ته لاس ورکړي او یو بل ومني چې په تیرو څو لسیزو کې یې له یو بل سره جګړه کړې ده. نوموړي همدغه راز د طالبانو د حکومت د نوم له اخیستلو پرته وویل چې ملي مشروعیت اساس دی او ملي مشروعیت د زړونو د یو کولو او د فکرونو د یووالي له لارې ترلاسه کیدی شي. هغه وویل له ملي مشروعیت پرته منطقوي او بین المللي مشروعیت ګران دی. طالبان د تیر کال د اګست په 15مه نیټه کابل ته داخل شول او بیا واک ته ورسېدل، خو تر دې دمه هیڅ یو هیواد د هغوی حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر، تر بیا ښه وخت.